د التقوا د لوړو زده کړو مؤسسې درنو محصلینو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې ټول روغ او جوړ یاستئ. عزیز رحمان شیرزاد د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي د سیاست او نړیوالو اړیکو د ډپارټمنټ استاد یم. نن د ادارې او مدیریت مضمون کې د 5م سیمستر زده کړیالانو لپاره د دوو نوو موضوعاتو سره چې هغه مدیریتي مهارتونه دي او همدارنګه مدیریتي اخلاق دي. دغه دوه موضوعات به موږ تاسو سره شریکو. په مدیریتي مهارتونو کې موږ د دوو ډلبندیو چې هغه یو د رابرټ ګیټس ډلبندي ده او بل د متحده ایالاتو د مدیریت ټولنې لخوا یو ډلبندي یا یو ډلویشنه شوې ده چې په دې هر یوې باندې به موږ په تفصیل باندې خبرې وکړو. راځو د مدیریتي مهارتونو ته. په تیرو درسونو کې موږ د مدیر دندو باندې خبرې وکړې چې تاسې په هغې باندې پوهیږئ چې مثلا موږ د مدیرانو په دریو برخو باندې ویشنه وکړه چې هغه لوړپوړي مدیران دي، منځپوړي مدیران دي او ټیټپوړي مدیران دي. ټول مدیران چې دی د دې لپاره کار کوي، د هغوی دندې او مسؤلیتونه دا دي تر څو د ادارې اهدافو ته لاسرسی ولري، یعنی اهداف ترلاسه کړي. نو په دې خاطر باندې دې اهدافو ته د رسیدګۍ په خاطر باندې موږ د ادارې او مدیریت په دې مضمون کې مدیریتي مهارتونو باندې خبرې کوو چې دغه مدیریتي مهارتونه چې دي د ادارې د اهدافو د لاسته راوړلو لپاره مهم دي. په دې کې لومړی ډلبندي چې ده هغه د رابرټ ګیټس ده چې په دې کې رابرټ ګیټس دغه مهارتونه په دریو برخو باندې ویشلي دي. تخنیکی مهارتونه دي، یعنی چې دې ته په انګلیسي کې ټیکنیکل سکلز وایي. انساني مهارتونه دي چې دې ته هیومن سکلز وایي، او همدارنګه مفهومي مهارتونه دي چې دې ته کنسپچوال سکلز وایي. راځو د تخنیکی مهارتونه کوم یو مهارتونه دي. دا هغه مهارتونه دي چې د عملی چارو د ترسره کولو لپاره ترېنه ګټه پورته کیږي. مثلا د عملی چارو لپاره مونږ د ځینې ماشینالاتو څخه د اداري چارو لپاره د هغې نه استفاده کوو. مثلا مونږ په یوې ادارې کې په لیکلي بڼه باندې د حاضري اخیستلو پر ځای الکترونیکي حاضري هغې خواته ځو. نو دا هغه مهارتونه دي چې مدیران باید ولري، یعنی مدیران پر دې باندې پوه شي چې د دې ټکنالوژۍ نه په څه ډول باندې استفاده کیږي، همدارنګه خپل کارکوونکي وروزي او که چیرې هغوی ته لارښوونې ضروري وي نو هغه لارښوونې په سمه توګه ورته وکولی شي. دغه مهارتونه چې دي دا د ټیټپوړو مدیرانو لپاره ډیر مهم دي، ځکه هغوی د کارکوونکو سره نیغ په نیغه کار کوي ترڅو د دې مهارتونو په اساس باندې د ادارې اهداف ترلاسه شي. دویم مهارت چې دی هغه د انساني او بشري منابعو څخه د ګټې پورته کونې مهارتونه دي. دا مهارتونه څرنګه چې د نوم څخه واضح کیږي دا د انسانانو پورې اړه لري. دا د یو شخص ځانګړي مهارتونه دي که هغه د یوې ډلې مهارتونه دي. دا مهارتونه چې دي په یوې ادارې کې هماهنګي رامنځته کوي، په یوې ادارې کې د همکاري رامنځته کوي او مدیران چې دي د دې مهارتونو پر مټ باندې د خپل کارکوونکو هغه د ضعف نقطې، هغه قوي نقطې دا معلوموي او په ضعیفو نقطو باندې چې دی په هغې باندې کار کیږي ترڅو دوی وکولی شي چې په ادارې کې چې کوم اهداف ورته ټاکل شوي وي هغې ته په اسانۍ باندې لاسرسی ولري. دغه مهارتونه چې دي دا د افهام او تفهیم
د تشویق او د څارنې لپاره مؤثره دي او د ټولو کچو مدیران چې دي د همدغه انساني مهارتونو نه استفاده کوي. بله برخه چې دا د رابرټ ګیټس چې کومه ډلویشنه کړې ده د مهارتونو، هغه د مفهومي مهارتونو څخه دي. دا هغه مهارتونه دي چې د دې پر مټ باندې په یوې ادارې کې په هغې کې هماهنګي رامنځته کېږي. یعنی د مفهومي مهارتونو له مخې یو مدیر خپله اداره چې دی هغه پیژني او په دې باندې پوهیږي چې زما په ادارې کې د مختلفو ډپارټمنټونو ترمنځ اړیکې پر یو بل باندې څومره اغیزې لري او که چیرې په برخو کې بدلونونه راولي نو د هغې اثرات به څه وي. مدیر چې دی په مختلفو پیچلو حالاتو کې د ځان سره د خپلې ادارې د مشکلاتو د رفع کولو لپاره یو کلی تصویر ځان سره لري. نو که د رابرټ ګیټس دغه مهارتونه موږ یو لنډیز ته واړو نو په دې کې موږ په دغه دریو برخو کې چې هغه تخنیکی مهارتونه دي چې مثلا د نوم څخه یې واضحه ده چې د تخنیک په برخه کې د ماشینري او سامان آلاتو څخه د استفادې په برخه کې دي. انساني مهارتونه د انسانانو پر مټ باندې چې دی ځینې انسانان ځینې ځانګړنې لري یا یو ټیم یو ځانګړنه لري تر څو هغه د ادارې اهداف ترلاسه کړی شي. او مفهومي کې چې دی په دې کې د یو مدیر د ادارې په اړه باندې خپل یو کلی انځور ځان سره لري او د ادارې د مختلفو ډپارټمنټونو په اړه باندې خپل یو ځان لپاره یو تصور چې دی رامنځته کوي. نو دا د رابرټ ګیټس د ډلبندۍ مهارتونه شو. اوس راځو په دویم قدم کې د متحده ایالاتو د ټولنې ډلبندي ته چې دې ټولنې د مدیریتي مهارتونو کې دغه څلور مهارتونه چې دی په ګوته کړي دي چې یو مفهومي مهارتونه دي، دویم مفاهیمي مهارتونه دي، دریم چې دی د مؤثریت یا د ګټورتوب یا اغیزمنتوب مهارتونه دي، او څلورم چې دی شخصي مهارتونه دي. په مفهومي مهارتونو کې چې دی یو مدیر باید په یوې ادارې کې د ستونزو د حل په خاطر باندې د معلوماتو د راټولولو وړتیا ولري او همدارنګه د لاس لاندې یعنی ماتحت کسان چې دي د هغوی د نوښتونو او ابتکاراتو لپاره باید یو چاپیریال برابر کړي او د همدارنګه د ادارې د ستونزمنو ځایونو او حالاتو پیژندنو لپاره باید اړین تدابیر په پام کې ونیسي. نو دا هغه مهارتونه دي چې دغه مهارتونو ته چې دی موږ مفهومي مهارتونه وایو. بل مهارت چې دی هغه د مفاهیمي مهارت دی. دا هغه مهارتونه دي چې د دې له مخې یو مدیر په شفاهي او لیکلي بڼه باندې خپل فکر چې دی د نورو سره په اسانۍ د انتقال وړتیا ولري. همدارنګه په ادارې کې د خپل اعتماد د ساتلو وړتیا ولري. د دې ترڅنګ یو مدیر باید یو ښه اوریدونکی وي، ښه لیسنر وي او همدارنګه د پوښتنو کولو وړتیا ولري، د مذاکرې کولو وړتیا ولري. نو دا هغه مهارتونه دي چې دې ته په انګلیسي کې به ستاسې ورته د کمیونیکیشن سکلز وایو. بل مهارت چې دی هغه د مؤثریت مهارت دی. په دې مهارت کې یو مدیر باید د ادارې د لاسته راوړلو لپاره د نورو څخه د همکاري په څه شکل باندې ترلاسه کولی شي د دې وړتیا ولري. همدارنګه په یو وخت کې د مختلفو کړنو د ترسره کولو وړتیا ولري. په چارو کې کومو چارو ته لومړیتوب ورکول کیږي باید د لومړیتوب د ورکولو وړتیا ولري او همدارنګه
خپل کار په خپل وخت باندې د ترسره کولو وړتیا ولري، نو دغه مهارتونه چې دي دا د مؤثرتوب مهارتونه دي. راځو آخري مهارت ته چې هغه شخصي مهارت دی. یو مدیر باید په خپلو د هغې نه د څار کولو مهارت ولري. همدارنګه په یو ټیم او یو ډله کې د کار کولو وړتیا ولري چې په هغې ټیم کې مختلف قسم ته خلک یعنی د مختلفو خلکو سره د کار کولو وړتیا ولري. همدارنګه د بهرنیو سازمانونو سره د اړیکو ټینګولو وړتیا ولري. دا هغه وړتیاوې دي چې یو مدیر باید د اشخاص چې کوم دا مهارتونه لري د دې نه د اداري اهدافو د ترلاسه کولو لپاره ګټه پورته شي. زمونږ د نننۍ ورځې دویمه مهمه موضوع هغه مدیریتي اخلاق دي. په دې برخه کې به موږ د مدیریتي اخلاقو پیژندنې باندې یو بحث ولرو او همدارنګه په نړیواله کچه کوم منل شوي اصول او قواعد دي د مدیریتي اخلاقو په اړه باندې په هغې باندې به موږ هم یو څه رڼا واچوو. که د پیژندنې ته راشو، مدیریتي اخلاق هغه اصول او ارزښتونه او عقاید دي چې له مخې موږ پر دې باندې پوهیږو چې په ادارې کې کوم یو عمل درست دی، صحیح دی او کوم یو عمل غلط دی. که دې تعریف ته موږ وګورو نو د دې تعریف نه موږ ته دوه مهمې نقطې په لاس راځي. یو ښه اخلاق او دویم بد اخلاق. ښه اخلاق کوم یو شی دی او بد اخلاق څه دي؟ ښه اخلاق هغه اخلاق دي چې د ادارې اصول کارمندان یا کارکوونکي پر خپل ځان باندې عملي کړي او د ادارې په چوکاټ کې خپلې ټولې کړنې چې دی هغه عیارې کړي. دغې ته موږ ښه اخلاق وایو. بد اخلاق کوم اخلاق دي؟ هغه اخلاق دي چې یو شخص یا کارکوونکي د ادارې اصول په خپل ځان باندې نه عملي کوي او خپلې کړنې د ادارې په چوکاټ کې نه تنظیموي. نو دغه نوه کړنې چې دی دغه نوه اخلاق چې دي دې ته موږ بد اخلاق وایو. اوس په ادارې کې راځو، یو مدیر څنګه کولی شي چې د دغه سرغړونو څخه مخنیوی وکړي. اول راځو د استخدام پر وخت باندې د یو شخص تیر ژوند په اړه باندې پوښتنه وشي چې دا بیا په دوو برخو باندې مونږ ویشو یا د دوو طریقو څخه مونږ ترلاسه کولی شو. اول د مرکې پر وخت باندې کله چې یو شخص په دندې باندې ګمارل کیږي نو هغه باید د مرکې پر وخت باندې د هغه د تیر ژوند په اړه باندې پوښتنه ته نه وشي چې آیا ته چیرې د کومې وظیفې نه شړل شوی که شړل شوی کوم علتونه وو. نو د دې طریقې له مخې موږ پیدا کولی شو چې یو شخص یو ژمن شخص او هغه شخص چې هغه د ادارې اصولو او کړنو سره برابر کسي هغه په دنده باندې وګمارو. دویمه برخه چې دا هغه د هغه اداراتو څخه چې په هغې کې نوموړي شخص خپله دنده ترسره کړې د هغې له مخې موږ هغې اداراتو څخه پوښتنه کوو چې مثلا احمد محمود تا سره په دې ادارې کې کار کړی دی، د دې د اخلاقو په اړه باندې موږ سره معلومات شریکو. نو د سټیفن په نوم باندې یو عالم وایي چې دا کار لږ ستونزمن دی ځکه کیدای شي په هغه ادارې کې څوک سم معلومات تا سره شریک نه کړي او په دندې باندې یو ژمن کس چې دی ونه ګمارل شي چې د هغه اخلاق شاید سم نه اوسیږي. د بلې خوا چې دی یو مدیر کولی شي چې د اخلاقی انحرافاتو څخه مخنیوی وکړي. هغه د ادارې په کچه باندې د اخلاقی چوکاټ جوړول دي
چې زیاتره ادارات په نړۍ کې همدغه اداري قواعد لري او دغه قواعد خو چې دي ځنې داسې شوي دي چې حتی تر دې پورې چې نړیواله جنبه یې غوره کړې ده. د نړیوالو اخلاقو انسټیټیوټ لخوا دغه قواعد چې دي دا په ګوته شوي دي، مثلا ایمانداري ده، بېطرفي ده، د مقابل لوري احترام دی، د مسؤلیت احساس دی او کار په احتیاط سره کول دي. همدارنګه مونږ هغه قواعد او مقررات چې په نړیواله کچه پیژندل شوي دي دا کوم قواعد او مقررات دي په دې اړه باندې به هم مونږ تاسو سره په جزئیاتو باندې شریکو. چې دغه قواعد او مقررات عبارت دي له اول په ادارې کې د امیر او مادون ترمنځ د نزاکت او متقابل احترام، ایمانداری او بېطرفي ساتل دي. دا یو. دویم، په رسمي وخت کې د نشهیي توکو د کار څخه منع کول دي. دریم، د ادارې غړي په حاضري ورکولو باندې مکلف کول دي. همدارنګه بل چې د ادارې غړي چې دي هغه باید د خپل امیر د لارښوونو د هغې د امر اطاعت وکړي. همدارنګه په ادارې کې د غلطو کلماتو او الفاظو استعمالول دي. په ادارې کې د رسمي لباس چې دی هغې کارول دي. ادارې ته د صلاح سره ننوتل لو منع ده. همدارنګه رشوت نه اخیستل دي. او په آخر کې مونږ ویلی شو چې د یوې ادارې یا د یوې کمپنۍ د وسایلو نه د شخصي ګټې په خاطر باندې ګټنه اخیستل چې دی د دې منع دی. نو که په کل کې مونږ راشو د دغه مدیریتي اخلاق چې دی مونږ په دې اړه باندې وایو، نو دا هغه اخلاق دي، دا هغه ارزښتونه دي، دا هغه عقاید دي چې دا مونږ ته دا په ګوته کوي چې په یو ادارې کې کوم یو عمل درست دی، سم دی، کوم یو عمل غلط دی. د همدارنګه مونږ ویلی شو چې د دغه انحرافاتو څخه، دغه اداري سرغړونو څخه مونږ په څه شکل باندې مخنیوی وکړو. هر یو سازمان، هر یو اداره د دې لپاره خپل چوکاټ لري او ځینې خو قواعد چې دی دومره هغه شوي دي چې هغه نړیواله جنبه یې غوره کړې ده. همدارنګه مونږ په نړیواله کچه باندې ځینې اصول او قواعد چې دي هغه هم د نړیوالو اخلاقو انسټیټیوټ چې دی هغه غوره کړي دي چې هغه ایمانداري ده، هغه بېطرفي ده، هغه متقابل لوري ته احترام دی په ادارې کې، او همدارنګه په احساس او مسؤلیت سره د کار ترسره کول دي. همدارنګه نور مختلف قسم ته اصول او قواعد چې دی هغه موږ او تاسې په دې برخه کې په دې باندې رڼا واچوله چې هغه مثلا په ادارې کې د یو بل منل دي، د نشهیي څخه د استفادې منع ده، د غلطو کلماتو د استعمال څخه منع ده، ادارې ته د اصلاحي سره منع ده. همدارنګه د رشوت اخیستلو منع ده چې یعنی باید په اداراتو کې رشوت وانه اخیستل شي. د دندې پر مهال د نافذه قوانینو په پام کې نیول دي. او همدارنګه د یوې ادارې یا سازمان یا د یوې کمپنۍ د توکو څخه د شخصي ګټو په خاطر باندې استفادې کولو منع ده. نو دا هغه ټول موضوعات دي چې په مدیریتي اخلاقو کې راځي. نو بیا چې د یوې بلې نوې موضوع سره ستاسې درانه چوپړ کې حاضرېږو. تر هغې وخت پورې مو په لوی خدای باندې سپارم. د خپل ځان پام کوئ. ډېره زیاته مننه. ښې شېبې ولرئ. خدای په امان. التقوا د یو ډاډمن راتلونکي پر لور.